الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. زما ډیرو محترم ورونو، مونږ چې کومه میاشت کې اوسیو د ویل کېږي میاشت شعبان، او د دې نه وروسته یوه مبارک او بهترین او غوره میاشت را روانه ده چې هغې ته ویل کېږي میاشت د رمضان. نو سوال دا ذهن ته راځي چې د میاشت د رمضان استقبال مونږ په کومه طریقه باندې وکړو او د هغې لپاره تیاری څنګه وکړو، او سلف صالحینو به د رمضان مبارک دپاره څنګه تیاری کوو او د هغې استقبال په کومه طریقه باندې وو. نو که چېرته موږ نه څوک پوښتنه وکړي چې رمضان مبارک را روان دی او څنګه تیاری دی نیولی دی که نه دی نیولی، نو موږ ذهن ته صرف یوه خبره راځي، هغه ده چې د هغې دپاره طعام څښاک باید دسترخوان دا د هر قسم طعامونو نه او څښاک نه ډک، دې کې شربت موجود وي، څو قسمه په دې کې مرباګانې وي، په دې کې اچار وي او قسم قسم خوراکونه وي. نو زموږ ذهن ته د رمضان مبارک دپاره او د هغې د تیاری او استقبال دپاره دا شیونه ذهن ته راځي. دا هم یو نوع استقبال، یو قسم تیاری دی د رمضان مبارک دپاره، خو آیا په ټوله معنا د یو مسلمان دپاره دا تیاری بسنه کوي؟ دا تیاری د یو مسلمان دپاره بس دی او که نه نور څه کول هم پکار دی؟ اولنی څه چې دی هغه دعا د الله سبحانه وتعالی نه چې یا الله رمضان په داسې حالت کې په موږ باندې راولي چې موږ روغ یو، صحتمند یو او په حیات یو. داسې نه چې رمضان مبارک راشي او موږ ناروغ یو یا په دې دنیا کې نه یو. نو اولنی دعا دا پکار ده چې ای رب العالمین موږ رمضان ته ورسې او بیا د رمضان په داسې حالت کې په موږ باندې راولي چې موږ روغ او صحتمند یو او په ښه طریقې سره چې دی ستا عبادت وکړو، په تا باندې ځان وبخو او د رمضان مبارک کوم حق چې دی هغه په ښه طریقې سره ادا کړو. نو اولنی چیز چې دی هغه دا پکار دی. او سلف صالحینو طریقه دا وه چې کله به شپږ میاشتې پاتې شوې رمضان مبارک ته، نو هغوی به دا دعاګانې کولې، ربه موږ په خیر او عافیت سره رمضان مبارک ته ورسوه. نو مسلمان له اولنی چیز چې دی هغه څه شی دی، هغه د رب نه دعا پکار ده چې په روغ صحت او سلامتیا سره موږ رمضان مبارک ته ورسیږو. دویم چیز چې دی محترمو، د رمضان مبارک د استقبال او د هغې د تیاری لپاره د اوس نه په ځان باندې کار کول پکار دي. اولنی چیز دا دی چې باید موږ خپل 5 وخته منځونه چې دی هغه په جماعت سره وکړو، په تکبیر اولا سره وکړو، او دا د اوس نه ځان سره د اراده وکړو او دا قصد وکړو. او دا د رمضان مبارک دپاره یو قسمه تیاری دی چې باید موږ ځانونه د مسجد سره عادت کړو او 5 وخته مونځ چې دی هغه په جمع سره وکړو. نو اولنی چیز دا پکار دی. دویم، موږ چې د اوس نه تلاوت شروع کړو. دا د سلفو صالحینو طریقه هم دا وه چې په دې میاشت کې به یې روژې ډېرې نیولې، دا کوم میاشت شعبان چې ده، او په دې کې به عبادتونه کول دې دپاره چې رمضان مبارک ته تیاری جسمن، روحن او ذهنن چې دی رمضان مبارک ته هغه تیار وي. نو اولنی چیز چې دی هغه 5 وخته منځونه هغه په جماعت سره کول او د جماعت سره تعلق زیاتول، او دویم د الله د کتاب سره چې دی تعلق زیاتول او د قرآن کریم تلاوت کول. ځکه دا میاشت چې ده دا میاشت د قرآن ده، شهر القرآن دې ته ویلی کېږي. د هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن کریم نازل شوی دی، او د هغه میاشت ده په دې کې به جبریل علیه السلام راته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به قرآن کریم گردان کوو، یو بل ته به تکرارو، یو بل ته به اورو. نو دا میاشت چې ده دا د قرآن کریم میاشت ده. نو قرآن کریم سره تعلق د اوس نه زیاتول پکار دي تر څو چې رمضان مبارک راځي او موږ د قرآن کریم سره تعلق وي او هغه موږ باندې چې دی بوج نه جوړوي، او په ښه ارام او تدبر سره چې دی موږ د قرآن کریم تلاوت وکړو او هغې سره علاقه جوړه کړو. دریم چیز چې دی محترمو هغه ډېر ضروري دی، هغه صدقه ورکول. ځکه دا میاشت د صدقاتو میاشت ده، د خیراتو د خیر ښېګڼې میاشت ده. نو د اوس نه باید موږ ځان په دې باندې عادت کړو. او د صدقې دا معنا نه ده چې موږ ډېر څیز ورکو یا چې دی خیرات وکړو ډېر خلک، نه، څومره چې ستا وس کېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان د اور نه وساته، اگر که د کجورې په یو ټوکړه باندې نیمه کجوره ولې نه، نو دا څومره لږ څیز دی، خو چې اخلاص پکې موجود دی، د الله دپاره دی، نو د دې اجر او ثواب څومره ډېر دی. نو ځان اوس نه چې دی د صدقاتو سره هغه عادت کول پکار دی چې بیا رمضان مبارک راځي او دا خوی او دا عادت په موږ کې موجود وي او په ښه طریقې سره بیا دا عادت چې دی هغه استعمال کړو. څلورم څیز چې دی محترمو هغه نیت کول. د اوس نه چې دی نیت کول چې زه به رمضان مبارک د الله عبادت کوم، دا
ځان به الله باندې بخمه او یو خطه جوړه کا، یو ستراتیژي جوړه کا چې زه به څنګه عبادت کوم، قرآن کریم تلاوت به هره ورځ څومره کوم. نو یو پلان جوړ کړه او د هغې مطابق چې دی خپل عبادتونه په ښه شکل سره وکړه. نو اوس نه دا نیت کول چې زه به عبادت کوم او ښه ډیر به کوم او په الله به ځان بخمه او ځان به د اور نه خلاصمه او الله سبحانه وتعالی به ځان نه راضي کومه. دا نیت چې دی دا هم ډېر زیات مهم دی، ځکه موږ نه پوهېږو چې موږ رمضان مبارک ته رسېږو که نه رسېږو، سبا موږ ژوندي یو که نه یو. که چېرې انسان نیت وکړي نو الله سبحانه وتعالی د انسان ته د دې نیت اجر او ثواب ورکوي. او انما الاعمال بالخواتم، او یا ټول دارومدار د اعمالو چې دی دا په نیتونو باندې دی. نو چې کله ستا د اوس نه نیت صحیح کړو د رمضان المبارک دپاره یو ښه نیت یې وکړو، نو الله سبحانه وتعالی به تعالی توفیق درکوي د عبادتونو. او که چېرته رمضان مبارک ته ونه رسېدو الله دې نه کړي، نو بیا به چې دی د دغه نیت مطابق به موږ ته اجر او ثواب میلاویږي. بل شی چې ډېر زیات مهم دی محترمو هغه د قرآن کریم تفسیر او ترجمه. موږ د اوس نه ځان سره عهد وکړو چې په دې رمضان مبارک کې به کم از کم د قرآن کریم یو صورت یا یو 2 سپارې 3 سپارې دا به چې دی موږ که چېرته ډېر نشو کولی نو کم از کم یو سپاره خو ذهن کې ونیسه چې زه به د قرآن کریم ترجمه دا ویمه او په دې باندې به ځان کوم او کوشش وکړم چې په دې باندې زه عمل وکړم او د قرآن کریم د خپل ژوند رهنما جوړ کړم. نو اوس نه چې ځان سره دا عهد پکار دی. پکار خو دا ده چې موږ د ټول قرآن کریم ترجمه واورو، تفسیر یې واورو او د دې درسونو کې چې دی حضور وکړو. او که کوم ملګري هغه لرې وي او یا په درسونو کې حضور نشي کولی، الحمدلله اوس خو انټرنیټ چې دی د یو مدرسه جوړه شوې ده، مختلف علما دي او هغوی چې دی په ډېر ښه طریقې سره د قرآن کریم تفسیر او لفظي ترجمه هغه بیانوي. نو هغې له هم وخت ورکول پکار دي که چېرته موږ درس ته حاضرېدلی نه شو. نو د اوس نه قرآن کریم سره تعلق او یو ښه نیت او په عباداتو کې چې دی هغه ځان عادت کول او په هغې کې کوشش کول د اوس نه زموږ دپاره پکار دي تر څو چې رمضان مبارک راځي او موږ به په ښه طریقه باندې د عبادتونه وکړو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.